زه طالبانو ته وایم چې زه خپله احناف یم، د امام صاحب په مذهب یم. نو خبره دا ده چې زما په دې خبره ښه ځان پوه کړئ. موږ جنګ نه غواړو افغانستان کې. شیخ سردار ولي صاحب الله تعالی دې شهادت قبول کړي، ډېر غټ عالم افغانان ورنو، او زموږ په ننګرهار کې مدرسه درلوده، په زرهاو شاګردان یو، د اسلام د افغانیت ته خدمت کوو، دین ته خدمت کوو. د هغه داسې په شهادت رسېدل او د یو داسې غټ عالم د لاسه ورکول، دا یو غټ رسیا ده، یو غټ نسخان دی. نو خبره دا ده چې د دې مسؤلیت د چا دی؟ زه ګوره کله چې د طالبان حکومت راغله، ګوره په هغه وخت کې ما په لایفونو کې خبرې وکړې او طالبانو ته مې ویلې چې ګوره صلیبیتوب څه کفر نه دی، رپولدین څه کفر نه دی، وابیتوب څه کفر نه دی. اوس تاسې بعضې اشخاص دلته راځي وابیان او د سلفیانو ته داسې ښکاري چې یاره خدا نه خاصه کړي دا کافر دي او بل رقم دغه. ګوره ښه او بد په هر څه کې وي، په احنافو کې هم ښه او بد شته دی، په سلفیانو کې به هم وي، په نورو دغه کې به هم وي. خو د خدای دپاره تاسې دومره شخ مه چلېږئ دې خلکو سره. ځان ته د یو جنګ مورچه ما ځان ته مه جوړوئ او طالبانو. اوس زه تاسې ته وایم، او که داسې دا رپولدین تاسې ته کفر ښکاري او د امین بجهر تاسې ته کفر ښکاري، نو دا اوس تاسې طالبان تلي وو، حج ته تلي وو، مکې ته تلي وو، مدینې ته تلي وو، تاسې د دې نه پوښتنه وکړئ چې تاسې هلته رپولدین وکړه که ونه کړه. امام پسې چې تاسې ولاړې هغې رپولدین کول که نه یې کول، هغې امین بجهر ویلو که نه یې ویلو، همداسې په مکه کې، همداسې په مدینه کې. نو ولې ځان ته ګورئ شیخ صاحب چې وو یو غټ عالم و، د هغه په زرهاو په زرهاو دغه دي شاګردان دي، هر یو شاګرد پرې ځان قربانوي. نو دا چې هر چا کړی، داسې موږ نه ویل چې ګنې دا طالبانو کړی. خو خبره دا ده چې په طالبانو کې بعضې داسې کړی شته دی چې هغه د سلفیانو یا وهابیانو ورونو نه ډېر نفرت لري او هغه ورته په بل نظر ګوري. نو د مشرتابه وانې زمونږ دغه غږ دی چې د خدای په لحاظ وانې دغه خلک دیوال سره مه جنګوئ. دغه د دې وطن بچي دي، که سلفیان دي که وهابیان دي، که زه ګوره خپله زما ډېر بحثونه په شخصي ژوند کې دې خلکو سره راغلي، مګر زه دا جرأت ځان ته نه ورکوم چې زه ووایم چې رپولدین کفر دی، امین بجهر به کفر دی. د پیغمبر علیه السلام نه به ثبوت یو شی دی، کوم دغه چې پیغمبر علیه السلام کړي دې هم کوي. زما طریقه هم صحیح ده، دې هم طریقه صحیح ده. ورشئ تاسې په مکه کې وګورئ، په مدینه کې وګورئ، هر سړی په خپله طریقه باندې لمونځ کوي، یو بل چا پورې هېڅ غرض ونه لرو. یعنې تاسې د پیغمبر علیه السلام نه ځان بهترین مسلمانان ګڼئ، تاسې د حضرت عمر نه ځان بهتر مسلمانان ګڼئ، یا تاسې د سعودي، د مکې، د مدینې د علماو نه ځان بهتر ګڼئ. مه کوئ دا جنګ ته لمن مه وهئ. د داسې علماو حفاظت، د داسې علماو دا ستاسې مسؤلیت دی. دا خو د علم یو غټ ماغزه و، یو غټ عالم و. نو خبره دا ده چې هغه په داسې حالت کې شهید کېږي، نو بیا به یو سلفي یو وهابي به تاسې باندې اعتبار نه کوي. ټول بدنه د وطن نه تښتي او سیا مهربانه بیا خو هر سړی مینهوال لري، هر سړی وروره پالور لري، بیا به ستاسې په مقابل کې ودرېږي. مه دا د جنګ ګورئ، دلته بل بن لادن مه جوړوئ په دې افغانستان کې، بل بن لادن دلته مه جوړوئ چې بیا ستاسې د حکومت ټغر در ډونډ کړي. مه کوئ دا کبر، مه کوئ دا تکبر، مه کوئ دا ظلمونه، مه کوئ د دې خلکو حفاظت وکړئ. د دې خلکو دا خلک رانږدې کړئ. دلته داسې دشمنان داسې ناست دي ولاکې ستاسې حکومت پرېږدي او تاسې په زوره ورور هغه غلطیانې کوئ. ګوره څومره مړي په ننګرهار په هغه کې راووته، په پانیر کې راووته، په سلهاو قطان هلته راووته. نور ورور چې څوک چې راپولدیان کوي یا ګیره غټه سیا مهربانه، هغې پسې داسې ټوکې نه دي او نه داسې دروغ دي چې چا ګیره غټه هغې پسې دې سیا مهربانه رالي. د خدای په لحاظ باندې په تېر نظام کې په خلکو ګیرې پرېښودې، اوس خلکو ته یو ورور ګیره وړه کړه. داسې لوبې او ټوکې م راغستې دي. نو خبره دا ده چې شیخ صاحب سردار ولي دی الله تعالی شهادت قبول کړي، رب العالمین دی هغه دنیا ښایسته کړي او یو ډېر غټ عالم و، یو ډېر غټ معتبر شخصیت و. موږ ورته احترام لرو چې هر دغه خو دا ډېره یو غمناکه واقعه ده او د علماو یا د داسې خلکو دغه چې دی د دې حکومت وظیفه ده. دا به داسې نه چې پلاني وکړو دا سره کړي، که هر کار په افغانستان کې کېږي مسؤلیت هبت الله صاحب دی، همدغه ملا برادر صاحب دی، همدغه نور د رئیس الوزرا د ستاسې وظیفه ده چې دا خلکو دغه وکړئ، د هغې خلکو تاسې امنیت ورکړئ، خلکو تاسې سکیورټي ورکړئ. او ولې تاسې جنګ ته بل جنګ ګورئ؟ اخر هم چې سړی وایي په جنګ وایي چې په تنګ شي په جنګ شي، نو خلک مه تنګوئ چې ستاسې په مقابل کې به بیا جنګ شي او بیا ګوره د دې مخنیوی بیا ډېره مشکله ده. د چریکي جنګ مخنیوی چې دی دا انتهایي سخت کار دی. نو موږ ورسره په دغه در کې د شیخ صاحب د شاګردانو سره د فامیل سره موږ د سره غمرازي ښکاره کوو او یقینا چې ډېر پرې خفه شو.